شکولا ډک اختر راشا رنځور زړونو تمور ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه وأتباعه الحماة للدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر سورة الفجر د حنفي مذهب د ګروپ مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن زموږ د درس بیان دی د ایام العشر. دا ورځې یو ډېر فضیلتناکه ورځې دي او د دې ورځو کې عبادت الله ته ډېر محبوب دی چې هغه ورځې دغه اوس را روانې دي انشاءالله تقریبا 9 او 10 ورځې به ورته پاته وي چې هغه د لوی اختره څخه دغه مخکې ورځې دي. ځکه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې قسم هم په اخیستی دی نو د دې قسمه څخه دا معلومیږي چې دا یو ډېرې محبوبې او ډېرې قدردانه ورځې دي. په حدیثو مبارکانو کې د رسول علیه صلات وسلام ډېر فضیلت د دغو ورځو بیان سوی دی او خصوصا په دې ورځو کې روژه نیول او نیک اعمال او عبادت کول الله ته ډېرې محبوبې او خوښ دي. څرنګه چې موږ د سورة الفجر 4 مبارک آیاتونه وویل چې الله قسم پکړی دی والفجر ولیال عشر. قسم الله په فجر د صبح باندې کړی دی او په شپو دغه 10 شپو او ورځو باندې کړی دی او دغه رقم یې په جوف والشفع والوتر په جوف او طاق باندې کړی دی او واللیل اذا یسر او په هغه شپه یې کړی دی کله چې ځي او راځي تیاره کیږي. نو حضرت شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه لیکلی دي چې مراد د فجر څخه د لوی اختر سهار دی چې حج پکې ادا کیږي چې الله وایي والفجر زما د قسم په فجر. او دا 10 شپو څخه مراد د اختر څخه مخکې 10 شپې دي چې الله قسم پکړی دی ولیال عشر. او دا هغه رقم الله چې قسم پکړی دی چې والشفع والوتر د دې څخه حضرت شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه وایي چې د دې څخه مراد د روژې مبارک آخر 10 شپې دي. او واللیل اذا یسر دی مبارک وای د دې څخه مراد د معراج شپه ده. نو په دغو باندې الله قسم اخیستی دی. او بل ځای د هغه رقم الله په خپل کلام کې فرمایي ووعدنا موسی 30 لیلة واتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیلة سورة الاعراف. الله تعالی جل جلاله فرمایي موږ حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته په 10 شپو وعده ورکړه او بیا مو 10 شپې سره ورسره د هغه میقات پوره کولو نورې ورزیاتې کړلې چې ټوټل 40 شپې سوې. یعنی د دې مبارک آیات داسې واقعه وه چې بني اسرائیل چې کله د فرعون د غر کېدو څخه وروسته مطمئنه سوله په امن کې سوله نو بیا یې درخواست وکړي و حضرت موسی علیه صلات وسلام ته چې اوس نو ته د خپل رب څخه موږ ته یو کتاب راوړه موږ به یې قبول کو او د هغه شکر به ادا کو. بني اسرائیل وویل و حضرت موسی علیه الصلاة والسلام. نو بیا الله عز وجل جل جلاله حضرت موسی علیه الصلاة والسلام کویتور ته راوغوښتي په 10 شپو باندې او اعتکاف امر یې کړی په اعتکاف سره امر ورته وکړي چې ته به دا 10 شپې
او اعتکاف دلته کوي. بیا چې وخت پرسو جې شپې پرس وې حضرت موسی علیه السلام فکر ووالي چې اوس خو نو زما ټیم پرسو نو باره مسواک ووهئ. مسواک چې ووهي دغه د ده مسواک وهل و الله ته خوند نه کوي ځکه د روژه چې د خولې بوی الله ته ډېر خوند ورکوي. نو الله تعالی جل جلاله دوباره بیا په 10 روژو امر ورته وکړي چې ته به 10 شپې دلته نورې چیرې او روژې به نیسې، تا ولې مسواک ووهئ. نو باره 40 شپې پوره کړې. دغه 10 شپې چې الله عز وجل جل جلاله دوهم وارې امر ورته وکړي او د روژې امر یې پکې ورته وکړي، دغه د ذوالحجې د لوی اختر دغه 10 ورځې دا مخکې چې دغه وې. نو دا چې حضرت موسی علیه السلام هم پسې پوره کړې په ورځ د لوی اختر په ورځ الله عز وجل جل جلاله تورات ورکړي د لوی اختر په ورځ. نو په دغه شپو کې الله تعالی جل جلاله برکت ایښی دی. دا یو ډېر مبارکې ورځې دي. د هغه رقم په یو حدیث مبارک کې راځي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لحضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی، فرمایي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل داسې چې هیڅ ورځ نسته چې په هغه کښې نیک عمل کول الله تعالی په نیز د دا 10 ورځو څخه زیات یعنی د دغه 10 ورځو د ذوالحجې څخه زیات محبوبې وي، داسې ورځې نسته. نو بیا صحابه مبارکانو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې ورځو څخه علاوه یعنی د دغو 10 ورځو څخه علاوه په نورو ورځو کښې چې د الله تعالی په لار کښې جهاد کول هم د دې ورځو د نیکو اعمالو برابر نه دي چې د الله په لار کې سړی جهاد وکړي، دا ورځې نه وي نورې ورځې وي، هغه هم د دغو ورځو د نیکو اعمالو سره برابر نه دي. د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو مګر هغه سړی چې جهاد په خپل سر او مال سره د الله تعالی په لار کښې د جنگ لپاره وتلی وي او بیا را نغلی بیا را نسی یعنی هلته دی شهید سي، هغه ورځو اعمال څخه زیات هغه بیا زیات افضلیت لري. یعنی اصل خبره دا ده که جهاد داسې وي چې په هغه کښې سر او مال هر څه د الله تعالی په لار کښې قرباني سي او جهاد کوونکی شخص د شهادت مرتبه تر سره کې شهادت جام نوش کړي، نو هغه جهاد د الله تعالی په نیز د دا 10 ورځو د نیکو اعمالو څخه هم زیات محبوب دی. یعنی دا جهاد نو ډېر زیات محبوب دی چې دی په خپل سر او مال سره وجنګېږي د کافر سره او بیا دی الله ته شهید سي دوباره را نسي، دا جهاد الله عز وجل جل جلاله ته د الله رسول وایي ډېر محبوب دی د دغو ورځو څخه، ځکه چې ثواب په قدر د نفس کشته او مشقت حاصلیږي. پر نفس تکلیف وي نو ظاهره خبره ده چې د الله تعالی په لار کښې سر او مال قرباني کول څخه ډېر نفس کشته او مشقت نور څه کېدای نسي، نو په هغه کې خو ډېر نفس زهریږي. نو د هغه رقم د رمضان یعنی د روژې نیک اعمال هم ډېر زیات فضیلت بیان سوی دی، ځکه چې کېدای سي چې د دې حدیث مراد دا وي چې د دې 10 ورځو نیکو اعمالو
ایام رمضان د نیکو اعمالو څخه بغیر نورې ورځې وي. نیک اعمالو څخه زیات هغه د روژې نیک عمل ډېر زیات محبوب دی الله پاک ته. د رمضان اعمال چې په دې وجه څخه افضله دي چې په هغه ورځو کښې هم فرضي روژې نیول کېږي، او بل په رمضان کښې یو مقدس ترینه شپه ده چې لیلة القدر راځي، هغه شپه ده. په بل حدیث کې له حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، فرمایي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل داسې هیڅ ورځ نسته چې په هغه کښې عبادت کول د 10 ذوالحجې څخه زیات افضله وي، چې هغه دغه د لوی اختر ورځې در شوي. په دې کښې هره ورځ روژه یې د یوه کال د روژې سره برابره ده، او د هر شپې عبادت یې د شب قدر د عبادت برابر ګرځول شوی دی. نو د الله تعالی په نیز په دې ورځو کې عبادت کول د نورو ورځو در عبادت څخه ډېر زیات غوره او محبوب دی. خصوصا بیا قرباني کول دا در نورو اعمالو څخه زیات فضیلت لري چې هغه د اختر په ورځ قرباني کول کیږي. نو مراد هغه زموږ د بیان څخه دا دی چې دا یو ډېرې مبارکې ورځې دي، او خصوصا اوس بیا بیخي را روانې دي. الله عز وجل جل جلاله دې موږ تاسو ته د ښو روژو توفیق راکړي، خصوصا د قرآن د عظیم شان د تلاوت، خصوصا د صدقو. الله عز وجل جل جلاله ته ګوره هلته امر وکړي چې موږ مخکې بیان کې درته ویل حضرت موسی علیه السلام ته چې ته به د 10 ورځې نورې چیرې چې تا مسواک ووالي او روژه به ونیسې. نو روژه ډېره د فضیلت پکې لري په دغه ورځو کې. نو الله چې موږ تاسو ټولو ته توفیق د ښو روژو راکړي او د ښو عباداتو، خصوصا د قرآن د تلاوت. دا یو ډېر مبارکې ورځې دي، را روانې دي. انشاءالله تقریبا 9-10 ورځې شاوخوا به ورته پاته وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. انعام د مومنانو اختر راشا، انعام د مومنانو اختر راشا، انعام د مومنانو چې فریاد طالب دستای تل ویاړما اختر راشا، د ښکلا ډک اختر راشا، رنځور زړونو ته مو راوړه مرهمونه اختر راشا، د ښکلا ډک اختر راشا، رنځور زړونو ته مو راوړه مرهمونه اختر